الینا نوروزی یوه افغانه انځورګره ده چې د امریکې کالیفورنیا په یو مشهوره آرټ ګالري کې یې هنري توکي نندارې ته ایښودلې شوي دي. الینا 12 کلنه وه چې انځورګري یې پیل کړه. زه په ترکیه کې لویه شوم او هم هغلته مې خپلې لوړې زده کړې کړې دي. زه چې کله ښوونځي کې وم نو د انځورګرۍ په یوه سیالۍ کې مې برخه واخیسته، کوم چې د ترکیې د چینکالي جنګ په هکله و. په دغه سیالۍ کې زما انځورګري ډیره احساساتي وه او ما چې کوم رنګونو نه کار اخیستی و هغه ډیر تیاره او ګرم رنګونه وو او بیا زه د هغې سیالۍ ګټونکې شوم. نو د هغې وروسته مې فکر وکړو چې په انځورګرۍ کې وړتیا لرم. الینا وایي د مولانا جلال الدین بلخي شعرونو سره ډیره مینه لري او اوس یې په خپلې انځورګرۍ کې هم ډیر ځای ورکړی دی. زه غواړم چې د مولانا ډیرې انځورګرۍ وکړم او د صوفیزم برخه کې هم کار وکم او کالیګرافي او ټایپوګرافي وکم. په دې کې د مثال په توګه زه د حروفو نه کار اخلم او سیرت جوړوم او دا د افغانستان د کلتور یوه ښه برخه ده او زه غواړم چې د خپل هنر د لارې د افغانستان ځینې ستونزې هم نړۍ ته وړاندې کړم. الینا غواړي د ښځو د حقونو په هکله خپل پیغام د هنر له لارې نړۍ ته ورسوي. زه چې کله فکر کوم چې په یو داسې کورنۍ کې اوسېږم چې ډیره روشن فکره ده او ماته هغه ټول حقونه راکړي دي چې د یوې میرمنې حق وي نو خوشحالېږم. خو زه د ځینو افغانو میرمنو حالت چې ګورم ډیره خفه کېږم او ځکه خپل پیغام د خپلو انځورونو د لارې وړاندې کوم. دغه رسامۍ کې مې آیل او اکرایلیک رنګونه کارولي دي او دې ته ټایپوګرافي او کالیګرافي هم ویل کیږي چې هنري نړۍ کې نوي دي. دې کې ما د مولانا د گردش یا تاویدو انځورګري کړې کوم چې صوفیزم سره تړاو لري. ما د خپل مور او پلار نه د افغانستان په هکله ډېرې کیسې اورېدلې دي. د افغانستان په هکله مې ډېر کتابونه لوستلي دي او خبرونه هم تل ګورم. ډېر خلک وایي کله چې موږ د افغانستان لرې یو نو د هغوی په درد نه پوهیږو. زه د نورو پوښتنه کوم چې آیا هغوی د کډوالۍ په درد پوهیږي؟ زه تل دا احساس کوم چې کډواله یم او درد مو ډېر ژور دی. الینا وایي په ژوند کې تر ټولو مهم ځان ته د هدف او مقصد ټاکل دي. ښځو ته مې دا پیغام دی چې په هرې څانګې کې چې کار کوي نو ډیر زیار دی وباسي او هم هغې برخې کې دی وده وکړي. په خپل ژوند کې دی قوي یا مضبوطی شي، ټینګه اراده ولري او ځان ته هدف وټاکي او که هدف ولري نو د هغې ترلاسه کولو دپاره دی ډیر کوشش وکړي. ښځې په کار ده چې کار وکړي او زده کړې وکړي. کومه ښځه چې دا کوي نو د خپلو ماشومانو تربیت هم ښه کولی شي. تل دې پرمختګ وکړي او هیڅ وخت دې ماتې ته نه تسلیمیږي. منزه شهید، ډیوه، امریکا غږ، کالیفورنیا.